سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. د چیسټرز میل په نوم یو ښار د نورو عادي ښارونو په څېر و، خو ناڅاپه یو په بل پسې داسې ویرونکې پیښې رامنځته شوې چې ټول ښار یې له دوزخ څخه هم بدتر کړي. هلته څه پېښ شول؟ همدا به د نن ورځې د سریال په کیسه کې معلومه کړو. د کیسې په پیل کې یو سړی چې باربي نومیږي په ځنګل کې د یوه کس مړی ښخوي. د مړي حالت ښیي چې هغه ډېر سخت وهل شوی دی او د همغه ټوپونو له امله مړ شوی دی. باربي تر ښخولو وروسته خپل موټر چالانه کوي او روانېږي. په لاره کې د شریف موټر ویني او لږ ورخطا کېږي، خو شریف یې نه دروي. همغه وخت د پام بلې خواته اوړي او کله چې بیرته مخ ته وکتل د غواوو یوه رمه یې ولیدله. د ټکر د مخنیوي لپاره یې موټر د یوه فارم پر لور باندې راکاټ کړي. موټر درېږي او باربي لږ زخمي کېږي. نو له موټر څخه راښکته سو او شاوخوا یې وکتل. ناڅاپه یو زلزله رامنځته شوله او ټوله ځمکه لړزېږي. په همدې وخت کې یو ناپېژنده شوی ځواک د ډېر زور سره له ځمکې سره ټکر کېږي او څو شېبې وروسته زلزله بیرته درېږي. باربي خپل لاس اوږدوي خو احساس کوي چې د ده مخې ته یو نه لیدل کېدونکی دیوال درېدلی دی. دا دیوال دومره قوي و چې یوه غوا یې په دوو ټوټو پر منځ باندې پرې کړه او هر څه چې ورسره ټکر شول ټول یې پر منځ پرې کړي دي. لږ وروسته یو هلک چې جو نومیږي راورسېدی او له باربي څخه یې پوښتنه وکړه چې ته ښه یې؟ خو دواړه د دې نه لیدونکي دیوال په لیدو سره ډېر حیران پاتې شوي دي. بلې خواته لینډا او شریف پوهېږي چې د ټول ښار برېښنا پرې شوې ده. د ټلیفون او انټرنیټ لاینونه هم کار نه کوي او د سپوږمکۍ اړیکې هم په بشپړه توګه سره پرې شوي دي. همغه مهال خلک ویني چې یوه الوتکه د ښار پر لور باندې را روانه ده، خو له همدې نه لیدل کېدونکي دیوال سره ټکر کوي او زوروره چاودنه رامنځته کېږي. د دې وروسته ټولو ته معلومه شول چې دا ټوله ښار په یوه نه لیدل کېدونکي ګنبده کې بند پاته شوی دی. فیل او د هغه همکار چې د راډیو سټیشن چلوي ګوري چې ټول سیګنالونه ورک شوي دي. دوی هڅه کوي چې بیرته یې فعاله کړي، خو نه بریالي کېږي. د همدې حالت څخه د خپلې راډیو د شهرت د زیاتولو لپاره ګټه اخلي. باربي د همدې ګنبدې دیوال تر څنګ ولاړ وي چې یوه لارۍ پر سړک باندې را روانه وي. هغه موټر چلوونکي ته د درېدو اشاره کوي او لارۍ پر وخت درېږي. له همدې امله یوه لویه پیښه نه رامنځته کېږي. څه شېبه وروسته پولیس هماغه ځای ته رارسېږي، خو هېڅوک نه پوهېږي چې دلته څه روان دي. د ښار د شورا غړي بیګ جیم هم راځي، خو د دې مرموز دیوال په لیدو سره سخت حیران پاتې کېږي. ژر ټولې هغه لارې چې ښار ته تللې وې بندې کړل شولې، ځکه هېڅ چا دا نه لیدل کېدونکی دیوال نه سو لیدلی او همدې کار پرله پسې ټکرونه رامنځته کوله. بلې خواته جونیر له انجي سره خپله مینه څرګندوي، خو انجي ورته په ښکاره سره وایي چې د ده لپاره هېڅ احساس نه لري. د دې خبرې په اورېدو سره جونیر سخت په غوسه کېږي. دوی دواړه لفظي شخړه سره کوي او په پای کې انجي هغه په سپېړه سره وهي او له هغه ځای څخه ځي. وروسته کارولین ایلیس او د هغوی لور نوري په موټر کې روان وي. دوی په هېڅ نه پوهېدله چې دا ښار د همدې ګنبدې تر بندیز لاندې راغلی دی. کیسه بیا د ښار مشهورې خبریالې جولیا ته راګرځي. یوه ښځه هغې ته زنګ وهي او غواړي چې یو ډېر پټ راز ورسره شریک کړي. هغه ښځه وایي چې تېره اونۍ یې 6 لویې لارې ولیدلې چې له پروپین څخه ډکې وې او ښار ته ننوتلې. هغوی شک درلودی چې دومره ډېر پروپین ښار ته راوړل او ښایي د یوې خطرناکې دسیسې برخه وي او ښایي د ښار له نړۍ څخه د پرې کېدو سره تړاو ولري. جولیا ورسره ژمنه کوي چې دا موضوع به په بشپړه توګه سره څېړي. همغه وخت بیګ جیم د راډیو له لارې په ښار کې بیړنی حالت اعلانوي. کارولین او د هغې کورنۍ هم دا اعلان په موټر کې اوري، خو هغوی فکر کوي چې ښایي دروغ وي، نو خپل سفر ته دوام ورکوي. څه وخت وروسته دوی د نه لیدل کېدونکي دیوال څنګ ته رسېږي. ناڅاپه ویني چې یوه لارۍ له دیوال سره ټکر کوي او په بشپړه توګه تباه کېږي. دوی سمدستي خپل موټر دروي او پوهېږي چې موضوع ډېره جدي ده. په همدې وخت کې نوري بېهوشه کېږي او یو رقم حالت پرې راځي. د بېهوشۍ مخکې په پرله پسې ډول د ګلابي ستورو نوم اخلي. کورنۍ یې ژر روغتون ته وړي، هغه روغتون چې د ګنبدې دیوال له جوړېدو وروسته ګڼ ټپیان پکښې کې د درملنې لاندې راغلي وه. باربي او جولیا هم د ټپیانو سره مرسته کوي او روغتون ته یې رسوي. د جولیا خاوند د همدې روغتون ډاکټر دی، نو هغه ولیدله، نو هغه د لیدو لپاره ورپسې ځي. هلته ورته وایي چې خاوند یې د یکشنبې د ورځې راهیسې هېڅ روغتون ته نه دی راغلی. د دې خبرې په اورېدو سره جولیا حیرانه کېږي او اندېښمنه کېږي، ځکه چې خاوند یې هره یکشنبه ورته دروغ ویله. په همدې وخت کې د روغتون د باندې باربي او انجي سره مخامخ کېږي او دا صحنه جونیر لا هم پسې غوسه کوي. وروسته پوځ د ښار ټوله پوله کلکه تړي او ساینسپوهان هڅه کوي چې د دې نه لیدل کېدونکي ګنبدې دیوال د ماتولو یا د وتلو کومه لاره پیدا کړي.
باربي او بیگ جیم د پروپین په اړه باندې خبرې کوي او له خبرې یې داسې څرګندېږي چې دوی له دې مرموز ګمبد دیوال څخه مخکې هم یو څه معلومات درلودله. باربي چې ښار ته نوی راغلی و د دې ګمبدې دیوال له امله نور نسو وتلی ځکه د اوسېدو ځای یې نه درلودی، نو پرېکړه کوي چې شپه به په خپل موټر کې تېروي. هماغه مهال جونیر ورته راځي او ګواښ ورته کوي چې له انجي څخه به لرې شورې، خو باربي د هغه ګواښ ته هیڅ پام نه کوي. جولیا هڅه کوي چې د هغې د غوسې علت درک کړي او کله چې جولیا هلته راورسېږي جونیر له هغه ځای څخه وځي. په همدې وخت یو شمېر ځوانان میله کوي. هر څوک چې هلته راځي د خپل ملګري سره د ښار د روان وضعیت په اړه باندې خبرې کوي. ناڅاپه پر هغه باندې بیا هغه حالت راځي او د ګلابي ستورو په اړه باندې خبرې کوي. بیا بېهوښه کېږي. له روغتون څخه د راستنېدو وروسته جونیر د انجي کور ته ورځي. هغه تښتوي او د خپل پلار په پناه ځای کې یې بندوي. دلته څرګندېږي چې جونیر د بیگ جیم زوی دی. بیگ جیم دا پناه ځای له پخوا څخه د خپلې کورنۍ د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و. جولیا باربي خپل کور ته بیایي ځکه هغه د اوسېدو لپاره بل ځای نه درلودی. باربي د کور دننه د جولیا د خاوند انځور ویني او پوهیږي چې دا هماغه سړی و چې د په ځنګل کې ښخ کړی و. وروسته لیندا او شیرپ یو ځل بیا د ګمبدې څنګ ته ولاړ وه تر څو کوم بل موټر ورسره ونه لګېږي او څوک پکې مړه نه سي. وروسته د باربي تېر وخت ښودل کېږي. هغه سهار د جولیا خاوند څخه د پیسو اخیستلو لپاره راغلی و. د خبرو اترو پر مهال د دې دواړو ترمنځ جګړه پیښیږي او په تېروتنه کې باربي پر هغه باندې ډز کوي او هغه یې ووژي. باربي د سزا څخه د ځان ژغورلو لپاره د هغه مړی په ځنګل کې ښخ کړی و. کله چې باربي راویښ سي ګوري چې د غاړې زنځیر یې ورک دی. هغه له جولیا څخه پوښتنه کوي که مې پیدا کړې حتما یې درته درکومه. باربي فکر کوي چې ښایي زنځیر یې د مړي سره و قبر ته لوېدلی دی. د جو ملګری بین د هغه لیدو ته راځي او د ګلابي ستورو په اړه باندې ترې پوښتنه کوي ځکه د بېهوښۍ پر مهال یې د هغوی نومونه اخیستله، خو د جو هغه وخت هیڅ نه و په یاد او ټوله حافظه یې ورکه سوې وه. بل لور ته ډوډي د یوې وسلې په مرسته د ګمبد له دیوال څخه اړیکه ټینګوي. د باندې یو شمېر پوځیان له یو بل سره خبرې کوي. ډوډي یې خبرې اوري خو څه نه وایي ځکه لا هم نه پوهېږي چې څه روان دي. لیندا د بیگ جیم رستورانت ته ورځي او د شیرپ د مړینې خبر ورکوي. دواړه له لیسټر سره د شیرپ د مړي لیدو ته راځي. په همدې وخت کې انجي هڅه کوي چې له پناه ځای څخه وتښتېږي، خو جونیر یې بېرته نیسي او په زنځیر یې تړي. بیگ جیم او لیسټر خبرې کوي. لیسټر د شیرپ په مړینه باندې ډېر خفه و ځکه هغه یې زوړ ملګری و. کله چې لیندا ولاړه دواړه د تېرې میاشتې د پروپین د پټو وارداتو په اړه باندې خبرې کوي. هغه واردات چې د ښار هیڅ اوسېدونکی ترې خبر نه و. وروسته لیندا د بیگ جیم دفتر ته راځي او ویني چې هغه د شیرپ په دفتر کې یو څه پیدا کوي. بیگ جیم بهانه کوي چې د شیرپ د صحت اسناد لټوي، خو په حقیقت کې هغه د پروپین د وارداتو اسناد پسې ګرځېدی. د دفتره تر وتلو وروسته بیگ جیم لیسټر ته وایي چې ښایي هغه کاغذونه د شیرپ په کور کې دي. جولیا راډیو سټیشن ته ځي او هلته پوهېږي چې پولیس او پوځ د ګمبد له دبانې څخه ولاړ دي. هغوی پلان لري چې ځمکه وکیندي او د ګمبدې دننه د ننوتلو هڅه وکړي. جولیا د راډیو له لارې د ښار ټولو خلکو ته خبرداری ورکوي چې پوځ و ګمبدې د دننه د راتلو تیاری نیسي. د دې خبرې په اورېدو سره ټول ښار اندېښمن کېږي. جو او بین د ګمبدې خواته ورځي او یو شمېر ساینسپوهان ویني. هغوی پر ګمبدې باندې اوبه شیندي او اغېزه یې ازموي. روښانه پایله نه ترلاسه کوي، خو دوی ګوري چې ګمبده د یوې جالۍ په شان ده او لږ اوبه دې خواته هم ترې راوځي. بل لور ته باربي د جولیا د خاوند کور ته ورځي تر څو خپل ورک شوی زنځیر پیدا کړي او بالاخره پیدا کوي. هماغه وخت جونیر رارسېږي او له باربي څخه پوښتنه کوي چې آیا د انجي سره اړیکه لري او که نه. باربي پوهېږي چې جونیر هغه د زنځیر د راایستلو پر مهال لیدلی دی، نو پرېښودل یې خوندي نه دي. همدلته د دواړو ترمنځ سخته جګړه پیلېږي. لیسټر د شیرپ کور ته ننوځي او د پروپین د وارداتو اسناد لټوي. هغه اسناد پیدا کوي او اور ور اچوي تر څو ټول شواهد د منځه ولاړ سي. خو د هغه اور څخه ټول دفتر اور واخیستی او وروسته ټوله کور ته خپرېږي. ډېر خلک راټولېږي تر څو اور مړ کړي، خو اور مړ کول اسانه نه دي ځکه چې د اور وژنې موټر هلته نسي راتللی. که اور همداسې روان پاته سي د ګمبدې دننه به تودوخه خطرناکه کچې ته رسېدلې وای. له همدې امله ټول خلک د اور په مړ کولو کې مرسته ورسره کوي. باربي او لیندا هم له خلکو سره مرسته کوي. ناڅاپه د کور له دننه د لیسټر چیغې اورېدل کېږي. لیندا خپل ژوند په خطر کې اچوي، کور ته ننوځي او لیسټر راوباسي، خو هغه سخت ټپي سوی و، نو روغتون ته یې بوتلی. باربي د ژغورنې مشري کوي او ټول خلک د هغه د لارښوونې له امله کار کوي، خو بیا هم اور نس کنټرول کېدلی. په پای کې باربي د بیگ جیم لوی لوډر راولي او د کور دیوالونه پرې نړوي.
چې په دې سره اور درېږي. وروسته ټول ستړي خلک په یو ځای کې کښېناستل او خبرې کوي. هماغه وخت پولیس افسر پاول ویریږي او وایي چې دوی به د تل لپاره په همدې ګنبده کې بند پاتې وي، ځکه که چیرې له دې ځای څخه لوګی نشي وتلی نو انسان به څنګه ووځي. د ویرې له امله پاول پر ګنبد باندې ډز کوي، خو مرمۍ له ګنبدې څخه بیرته راګرځي او پر یو بل پولیس باندې لګېږي چې له امله یې هغه ځای پر ځای مړ کېږي. د دې وروسته پولیس پاول نیسي او بندي کوي یې. د شپې جو پر سکیټ بورډ باندې سپور و چې نوري ورسي او د موبایل چارجر ترې وغواړي. جو هغه خپل کور ته بیایي ځکه چې د دې په کور کې جنریټر شته او هغه کولی شي ټلیفون چارج کړي. په همدې وخت کې لینډا پاول د پولیسو مرکز ته راولي، خو هلته ګڼ شمېر خلک راټول شوي وي او د پولیسو پر ضد باندې احتجاج کوي. هغوی وایي چې پولیس د وضعیت په سمبالولو کې پاته راغلي دي او د ښار ټول نظام له منځه تللی دی. بیګ جیم خلک آراموي او ورته وایي چې پولیس خپله دنده ترسره کوي او کله چې وخت راسي نو ورسره مرسته به وکړي. له دې وروسته لینډا پاول په زندان کې بند کوي. لږ وخت وروسته پاول ځان ناروغه احساسوي. لینډا چې د مرستې لپاره کوټې ته ورننوتله، پاول پر هغې باندې برید وکړي. هغه یې بېهوشه کړه او له زندان څخه وتښتېدی. بلې خواته جونییر بیرته انجي ته راغلی او د تېښتې پلان یې جوړ کړ. انجي جونییر ته د هغه زوړ تونل ور په یاد کړي او هیله یې درلودله چې ښایي ګنبده هغه ځای ته نه وي رسېدلې. جونییر د هغې خبرې واورېدلې خو یوازې د تونل د کتلو لپاره ولاړی. په همدې وخت کې بیګ جیم د پولیسو مرکز ته ورسېدی او پوه سو چې پاول تښتېدلی دی او لینډا هم په زندان کې بېهوشه پرته ده. هغوی ته معلومه سوه چې پاول ټوپک او ډېرې مرمۍ هم له ځانه سره وړي دي. لینډا د هغه په لټه کې روانه سوه ځکه چې پوهېدی چې پاول به خامخا په ځنګل کې د ښکار لپاره تللی وي. بیګ جیم هم د هغه د نیولو لپاره د لټون ډله جوړه کړه. په همدې مهال کارولین د خپل لور نوري په اړه باندې اندېښمنه وه ځکه له تېرې شپې راهیسې کور ته نه وه راغلې. په حقیقت کې نوري د جو په کور کې وه. بیګ جیم له خلکو څخه وغوښتل چې د پاول په نیولو کې مرسته وکړي او باربي ته یې هم وویل چې د لټون لپاره له ډلې سره یو ځای سي ځکه چې هغه د اولګېدنې پر مهال ښه مشري کړې وه. ټول ډلې ځنګل ته حرکت وکړي. په لاره کې باربي خپل پوځي مهارتونه وښودله او ویې ویل چې پخوا په پوځ کې و. بلې خواته جولیا له کړکۍ څخه ولیدل چې جونییر یو خواته روان دی. کله چې یې پوښتنه ترې وکړه، جونییر وویل د یو ملګري لیدو ته ورځي، خو د هغه وارخطا چلند جولیا شکمنه کړه. هغې په پټه د هغه تعقیب وکړي او تر تونله پورې په هغه پسې روانه وه. هلته جو او نورو ناشته کوله. جو ډېر شرمېدی ځکه چې د دې مخکې یې هېڅکله له یوه نجلۍ سره یوازې نه و پاته سوی. هماغه وخت بین له دوو نورو نجونو سره راغلی ځکه غوښتل یې خپل موبایلونه چارج کړي. جو اجازه ورکړه خو ورته ویې ویل چې جنریټر ډېر ارزښت لري او باید په ډېر احتیاط سره وکارول سي. په همدې وخت کې د لټون ډله پاول ته ورورسېدله. پاول پر هغوی باندې ډزې وکړې او یو نفر یې په پښه باندې وویشتي. یو کس د زخمي لپاره پاته سو خو باربي او بیګ جیم د پاول تعقیب ته دوام ورکړي. بلې خواته جونییر تونل ته ورورسېدی او ویې لیدله چې ګنبدې هغه برخه هم پوښلې ده او لاره په بشپړه توګه سره تړل سوې ده. کله چې دیوال ته ورنږدې سو، څراغ یې په رپېدو سره پیل وکړي او هلته یې جولیا هم ولیدله. جونییر په غوسه سره چغې کړې خو وروسته دواړه آرام سول او خبرې یې پیل کړې. جولیا ورته وویل چې د خپلې یوې پخوانۍ تېروتنې له امله اوس په همدې کوچني ښار کې د عادي خبریالې په توګه باندې پاته ده. په بل ځای کې نورو ځوانانو هم د جنریټر خبره واورېدله او ټول د جو کور ته ورغلل. هغوی په زوره سره غوښتل چې جنریټر وکاروي او یو بدماش هلک د خلکو څخه د پیسو غوښتل پیل کړل. دا د جو کور و خو هیڅ چا د هغه هلک پر وړاندې د خبرو جرأت نه درلودی. بالاخره نوري ورسره شخړه پیل کړه. نږدې وه جګړه رامنځته سي چې ناڅاپه برېښنا پرې سوه او جنریټر بند سو. هلته باربي او بیګ جیم بالاخره پاول پیدا کړي خو هغه پر دوی باندې ټوپک نیولی و او کله چې یې غوښتل چې پر دوی باندې ډزې وکړي، لینډا له شا د خوا څخه راغله او پر پاول یې ډزې وکړې. کارولین د جو کور ته راورسېدل او نوري ته یې سختې خبرې وکړې چې ولې کور ته نه وې راغلې. په همدې وخت کې جو او نوري د یو بل لاسونه ونیوله. وروسته یوه عجیبه پیښه پر دوی باندې راغله او دواړه بېهوښه سول او د ګلابي ستورو په اړه باندې یې خبرې پیل کړې. بلې خواته جونییر یو څه د درملنې سامان و انجي ته راوړی خو انجي د هغه څخه پوهنه قیچي پټه کړله. سبا سهار جو او نوري ولیدل چې د ګنبدې پر هغه غاړې باندې ډېرې کمپنۍ راټولې سوي دي. حال دا چې هغه د همدې سیمې نه وې. په اصل کې ګنبدې د سیمې مقناطیسي فضا بدله کړې وه او همدې بدلون ټولې کمپنۍ هغې خواته راکاږلې وې. څو ورځې وروسته د ګنبدې د باندې خلکو ته اجازه ورکول سول د وروستي ځل لپاره د خپلو خپلوانو سره وویني. حکومت دا پرېکړه کړې وه ځکه غوښتل یې چې پر ګنبده باندې اټم بم وغورځوي.
کله چې د ښار خلکو دا خبره واورېدل ویره خپره شوه. هر چا فکر کوي چې دا به یې وروستۍ ورځ وي، نو له خپلو عزیزانو سره یې وخت تېر کړي. ورو هغه شېبه راورسېدله چې اټوم بم به د ګنبدې پر لور باندې وتوغول سي. جو او نوري د ګنبدې تر څنګ ناست وه. د ژوند وروستۍ شېبې یې په خبرو سره تېرولې او د بم له لګېدو لږ مخکې یې یو بل ښکل کړل. ټولو باور درلودی چې بم به هم ګنبده او هم به ښار له منځه یوسي، خو بم هېڅ اغېزه ونه کړه او معلومه سوه چې ګنبده تر هغه هم ډېره پیاوړې ده چې موږ یې فکر کوئ. په همدې وخت کې انجي له پناه څخه وتښتېدله او خپل کور ته ورسېدل. جونیر یې تعقیب وکړي، خو بیګ جیم هم هلته راغلی. هغه انجي ته ژمنه ورکړه که چیرې د تښتونې خبره چاته ونه کړي نو جونیر به ترې لیرې وساتي او بیا به هېڅکله هغې ته زیان ور ونه رسوي. سبا سهار بیګ جیم د ګنبدې سرحد ته ولاړی او ولیدله چې د ګنبدې د باندې ټوله سیمه په بشپړه توګه سره ویجاړه سوې ده، خو پر ګنبده باندې یو کوچنی فراش هم نه دی راغلی. هماغه وخت لیسټر راغلی او بیګ جیم ته یې وویل چې باید خپل جرم د ټولو خلکو پر وړاندې ومني، ځکه هلته بل څوک نه وه. بیګ جیم د فرصت څخه ګټه واخیستل، د لیسټر غوږ یې پر ګنبده باندې ونیوی او د هغه د اورېدو اله ماته سوله او هغه پر هماغه ځای باندې مړ سو. د وخت په تېرېدو سره په ښار کې د خوړو او څښاک کموالی ډېر سو او د څښلو اوبه هم ختمې سوې. بیګ جیم وویل چې په سیمې کې ډېرې څاګانې سته، ځینې وچې سوي دي خو په ځینو کې لا هم اوبه سته. د څاګانو خاوند اولې ته ورغلی او د اوبو غوښتنه یې ترې وکړه. اولې په بدل کې د پروپین غاز غوښتنه وکړه. هغه مخکې بیګ جیم هم په همدې غاز ګواښلی و او اوس د غچ اخیستلو وار د اولې و. اولې په ښکاره سره وویل که پروپین ور نه کړل سي نو د بیګ جیم رازونه به د خلکو په مخ کې افشا کړي. بالاخره دواړو جوړجاړی سره وکړي او د اوبو ستونزه د لنډ وخت لپاره حل سوه. که څه هم د اوبو ستونزه لږه هواره سوه، خو د خوړو کموالی ورځ تر بلې زیاتېدی. خلکو دوکانونه چور کړل، د توکو لپاره یې جګړې پیل کړې او په ټوله ښار کې ګډوډۍ خپور سو. بل خواته جو او نوري یو ځل بیا د یو بل لاسونه ونیول تر څو وګوري چې څه پیښیږي. هماغه وخت عجیب حالت بیا ورباندې راغلی او دواړو وویل ګلابي ستوري رالویږي، ګلابي ستوري رالویږي. یو ورځ په ټوله ښار کې باران پیل سو. دې باران کروندو ته ګټه ورسوله، خو د څښلو اوبو ستونزه لا زیاته سوه ځکه اولې نور پروپین نه ترلاسه کوله او د برېښنا یوازینۍ سرچینه یې همدا وه. په همدې وخت کې جو او نوري یو عجیبه اشاره تعقیب کړه او ځنګل ته ولاړه. هلته یې یوه کوچنۍ ګنبده پیدا کړه چې په خټو سره پټه وه. کله چې یې پاکه کړه ولیدله چې په هغه کې یو کوچنۍ هګۍ پرته ده. کله چې جو او نوري هغه کوچنۍ ګنبده لمس کړه یو عجیبه پیښه پیل سوه او دواړه وبېرېدله. وروسته یې هر څه جولیا ته وویل او هغه یې هم هماغه ځای ته بوتله. جولیا چې ګنبده لمس کړه هماغه عجیب حالت پرې راغلی. دا راز هیڅ چاته نه و معلوم ځکه هیڅوک نه پوهېدل چې د دې کوچنۍ ګنبدې او هګۍ تر شا څه راز پټ دی. بل خواته بیګ جیم غوښتل له اولي سره جګړه وکړي او د هغه ساه په زوره سره ونیسي، خو باربي غوښتل ستونزه د جګړې پرته حل کړي. بیګ جیم له خپلو کسانو سره ولاړی، خو باربي پر خپلې پرېکړې ودرېدی او بالاخره یې د اوبو ستونزه د جګړې پرته حل کړه. وروسته جولیا باربي هغه ځای ته بوتله چې کوچنۍ ګنبده یې پیدا کړې وه، خو دا ځل هېڅ عجیبه پیښه ونه سوه. باربي فکر وکړ چې ښایي جولیا تېروتنه کړې وي، خو بیا یې هم د ګلابي ستورو خبره یاده کړه. وروسته انجي، جو، نوري او جولیا دې پایلې ته ورسېدل چې هماغه عجیب حالت پر ټولو راغلی و او ښایي دوی له ګنبدې سره کومه ځانګړې اړیکه لري. دوی بیرته د کوچنۍ ګنبدې او هګۍ د پیدا کولو لپاره ولاړه، خو هغه یې پیدا نه کړه. کله چې بیرته د جو کور ته راغلل ولیدل چې کوچنۍ ګنبده او هګۍ د جو په کور کې ایښودل سوې وه. جو، نوري او انجي یو ځل بیا ګنبده لمس کړه، خو دا ځل هېڅ ونه سول. سبا سهار چې هغوی ولیدل چې هګۍ په رپېدو سره پیل وکړي. کله چې بیا ورته ګوري نو ویني چې 3 نه بلکې 4 لاسونه ښکاري. اوس ټول په دې فکر کې وه چې دا 4 لاس ته چا کېدلی شي. هغوی پوهېږي چې یو 4 کس هم په پیښه کې ښکېل و او هغه هم کوچنۍ ګنبده لمس کړې وه. په همدې وخت کې ډوډۍ هلته راورسېدله او ګنبده لمس کوي. ګنبده هغه نه مني او سخت برېښنا کرنټ ورکوي. کله چې نور بیرته راسي ډوډۍ روغتون ته وړي، خو هغه په هېڅ نه پوهېږي، خو د هغې هېڅ نه و په یاد. ان ګنبده یې پېژندله هم نه چې څه شي ده. وروسته ډوډۍ له نرس څخه پوښتنه کوي چې آیا په تېرو 2 یا 3 ورځو کې بل څوک هم په کومه پیښه کې ټپي سوی و. نرس په ټوکه ورته وویل چې جونیر په کوچنیوالي کې یوه پیښه کړې وه. د دې وروسته هغوی د جونیر د لیدو لپاره راځي، خو تر هغه مخکې انجي جو ته وایي چې جونیر هغه تښتولی وه او ډېر تکلیفونه یې ورکړي وه ځکه چې جو د انجي ورور و. جو ډېر په قهر کېږي او غواړي چې جونیر ووژني، خو انجي ورته وایي
که رښتیا هم څلورم لاس د جونییر وي نو د ګمبدې د ژغورلو لپاره به د هغه اړتیا ولري. په پای کې جونییر هم هلته راولي. کله چې څلور واړه په کوچنۍ ګنبده باندې لاس کښېږدي نو یوه ډېره روښانه رڼا ترې پورته کېږي او د هغوی شاوخوا ګڼ ستوري ښکاره کېږي. په هماغه وخت کې کومه بله ځانګړې پېښه نه کېږي، خو سبا سهار یوه پروانه ښکاره کېږي او جولیا فکر کوي چې همدا د دې ګنبدې اصلي څښتنه ده. انجي هم باور کوي چې ګنبده پر جولیا باور لري او دا ټاکل شوې کمپنۍ یا پروانه ده. ناڅاپه یوه ښځه پر جولیا ډزې کوي او هغه سخته زخمي کېږي. جو او باربي سمدستي جولیا روغتون ته رسوي. په همدې وخت کې د ګنبدې دننه یو ډېر زورور توپان پیلېږي. سره له دې سخت توپانونو څخه هغوی پر وخت باندې روغتون ته ورسېدله. نرسه د نورو ناروغانو په درملنه باندې بوخته وه، نو باربي اړ کېږي چې خپله د جولیا درملنه وکړي. د همدې توپان له امله هغه رادیویي څپې چې بندي سوي وې بېرته فعاله سوې. ډوډۍ له دې فرصت څخه ګټه اخلي، فریکونسي پیدا کوي او د سرتېرو خبرې اوري. هغوی وایي چې باربي د ګنبدې دننه دی او دوی یې په لټه کې دي. د دې خبرې له اورېدو وروسته ډوډۍ پوهېږي چې باربي یو عادي سړی نه دی. بل لور ته جو هم فکر کوي چې د دومره سخت توپان سره دوی ټول روغتون ته په خوندي ډول راورسېدل. ښایي باربي په دې کې کوم ځانګړی رول ولري. همدلته د دې سریال لومړنۍ برخه پای ته رسېږي. که د بلې برخې ژباړه غواړئ نو په کمنټ کې راته ولیکئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.